1909 کال د سپتمبر میاشتې لومړی تاریخ سهار په کم 5 بجې هټلر خپل پوځ سره په پولنډ د برید حکم صادر کړ. نو ځکه دغه ورځ په نړۍ کې تر ټولو تیاره ورځ بلل کیږي او همدلته دوهمه نړیواله جګړه پیل شوه. آیا تاسو تصور کولی شئ یوه جګړه چې یوازې په یوه سهار پیل شي خو میلیونونه انسانان ووژني؟ سهار وختي د پولنډ پر اسمان الوتکې ورسېدې، بمونه وغورځېدل او د نړۍ د تاریخ تر ټولو تیاره فصل پرانیستل شو. 1919 کال کې نړۍ د لومړۍ نړیوالې جګړې له ټپونو لا نه وه رغېدلې. د ولسونو زړونه لا د اقتصادي بحرانونو او د فقر د سیوري لاندې وو. خو په همدې وخت کې یو کس د جرمني له زړه نه راپورته شو چې د خپل ملت د برترۍ او د نړۍ د تسخیر خوبونه یې لیدل. هغه کس ایډولف هټلر و. د نازي ګوند واکمنۍ د جرمني ولس ته نوې هیلې ورکړې، خو د دې هیلو تر شا د وینو تږي پلانونه پټ. د 1919 کال د سپتمبر لومړۍ ورځ سهار په کم 5 بجې هټلر خپل پوځ ته په پولنډ د برید حکم صادروي. د توپونو او الوتکو غږ د نړۍ لپاره د یوې نوې خطر زنګ و. په همدې شیبه دوهمه نړیواله جګړه پیل شوه. جرمني پوځ د بلیتسکریګ یا د برېښنایي جګړې تاکتیک وکاراوه. هغه تاکتیک چې ډېر کم وخت کې به هېوادونه نیول، لکه دنمارک چې په 8 ساعتونو کې سقوط شو او ټول دنمارک یې تر خپل کنټرول لاندې راوست. د دې تاکتیک کمال دا و چې لومړی به الوتکو د دښمن پر لیکو برید وکړ، مخابراتي مرکزونه او هوایي ډګرونه به یې ویجاړ کړل او د پنځر ټانکونو په ډېرې چټکۍ سره د دښمن دفاعي لیکې ماتولې. وروسته بیا پیاده پوځ په ډېرې چټکۍ سره پرمختګ کاوه څو دښمن له ټولو خواو محاصره شي. د دې تاکتیک کمال دا و چې دښمن به وخت نه درلود چې خپل پوځونه تنظیم کړي. د ورځو یا اونیو په حساب کې به یې لوی هېوادونه سقوط کړل. زرګونه ټانکونه په چټکۍ د پولنډ پر سړکونو ورمات شول او د اسمان نه الوتکو ښارونه بمبار کړل. له ختیځه د شوروي اتحاد پوځ د مولوتوف ریبنټروپ تړون له مخې چې هټلر سره یې لاسلیک کړی و پر پولنډ برید وکړ. په څو اونیو کې پولنډ وویشت. بریتانیا او فرانسې په جرمني جګړه اعلان کړه، خو په عمل کې هیڅ ستر اقدام ونه شو. دې مهال نړۍ دې حالت ته د فوني وړ نوم ورکړ، یعنې دا معنا چې جګړه اعلان شوې وه خو ډګرونه چپ. 1940 کال د اروپا د خلکو لپاره د ویر کال و. په اپریل میاشت کې د جرمني پوځ پر دنمارک او ناروې برید وکړ. د جرمني سمندري ځواک د ناروې بندرونه تر خپل کنټرول لاندې راوست تر څو د سویډن اوسپنې ته لاره پرانیستي. په مې میاشت کې د نازي پوځ څپې د هالند، بلژیم او لوکزامبورګ پر لور ورماتې شوې. هالند یوازې په 5 ورځو کې سقوط وکړ. فرانسې چې ځان یې د اروپا قوي ځواک باله د یوې میاشتې په دننه کې ماتې وخوړه. د ډنګرک په ساحل کې د متحدینو زرګونه پوځیان د یوې معجزې په څېر د بحري بېړیو له لارې برېټانیا ته وژغورل شول. پاریس د جون په 14مه سقوط وکړ او د نازي پوځ تر کنټرول لاندې راغی. فرانسوي دولت هم تسلیم شو. په همدې وخت کې برېټانیا یوازې پاتې شوه او وینسټن چرچل چې د برېټانیا نوی لومړی وزیر ټاکل شوی و خلکو ته زړورتیا ورکړه او ویې ویل چې موږ به د ساحلونو پر سر جګړه کوو، موږ به پر فضا، پر مځکه او پر اسمان جګړه کوو، موږ به هیڅکله هم تسلیم نشو. د لندن اسمان د الوتکو بمبار لاندې و. د سپتمبر له میاشتې څخه تر د 1940 کال د مې میاشتې پورې د بیټل آف بریټن په نوم د هوایي جګړې اوږده مرحله روانه وه. شپې د بمونو او لمبو شپې وې، خو برېټانیا ټینګه ولاړه. 1941 کال د جګړې د پراخېدو کال و. نازي پوځ پر بالکان برید وکړ. کوم هیوادونه چې ایټالیا د دې هیوادونو په ماتې کې پاتې راغلې وه او ایټالیا د شاتګ په حالت کې وه. د نازي پوځ پر بالکان برید سره یوګسلاوي او یونان د څو اونیو په دننه کې سقوط شو. کریټ چې د یونان یو ستر ټاپو دی چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې پروت دی، نیول یې د جرمني لپاره خورا مشکل کار و، ځکه دا ټاپو د برېټانوي او متحدینو لخوا ساتل کېده او د دوی لپاره ډیره مهمه او ستراتیژیکه پوځي اډه وه. د 1941 د مې 20 سهار وختي نازي جرمن پوځ د نړۍ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په لویه کچه د پیراشوټ عسکرو برید وکړ. زرګونه پیراشوټي سرتیري د الوتکو نه ښکته کړل شول او پر ټاپو خپاره شول. دا د خلکو لپاره حیرانوونکې وه، ځکه تر دې مخکې داسې ستر برید د پیراشوټي ځواکونو په وسیله نه و شوی. د ټاپو دفاع د یوناني پوځیانو، برېټانوي ځواکونو او نیوزیلنډي او استرالیایي عسکرو کوله. لومړی د متحدینو مقاومت ډېر قوي و او جرمن عسکرو ته درانه تلفات ورسېدل. خو د جرمني پیراشوټي ځواک سره د ټانکونو او نورو ځواکونو د رسېدو وروسته بالاخره د کریت ټاپو دفاع ماته شوه. جرمنیانو ټاپو ونیوه خو ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په زرګونه پیراشوټي عسکر ووژل شول. د همدې له امله وروسته هیڅکله هټلر د پیراشوټي ځواکونو په لویه کچه بیا استعمال ونه کړ. د کریت جګړه د تاریخ لومړی لوی هوایي یرغل و
چې د پیراشوټي ځواکونو په وسیله ترسره شو. د کریت ټاپو له سقوط څو اونۍ وروسته هټلر خپل پام ختیځ لور ته واړاوه. د 1941 کال د جون 22 سهار وختي جرمني پوځ په ناڅاپي ډول پر شوروي اتحاد یرغل وکړ. دا د تاریخ تر ټولو لوی پوځي یرغل و. شاوخوا 4 میلیونه جرمني عسکر په یو وخت د 2900 کیلومتره اوږده سرحد مو واوښتل. 600,000 موټرونه، 700,000 اسونه او زرګونه ټانکونه او الوتکو یې ملتیا کوله. دلته سوال پیدا کیږي چې شوروي اتحاد او هټلر دواړه نږدې ملګري وو، نو بیا ولې جرمني په شوروي اتحاد برید وکړ؟ ایډیولوژیک دلیل خو دا و چې هټلر د شوروي نظام خپل ستر دښمن باله، او بله مهمه دا چې د نازي نظریې له مخې یا به د جرمني ولس لپاره ختیځې سیمې د کرنې او میشتېدو لپاره ونیول شي. طبیعي سرچینې، شوروي د نفتو، غلو او د نورو سرچینو ستر هیواد و او هټلر غوښتل دا ترلاسه کړي. د فرانسې سقوط وروسته هټلر ځان ډېر ځواکمن احساساوه او فکر یې کاوه چې شوروي اتحاد به هم ډېر ژر سقوط وکړي، خو هېڅکله داسې ونه شو. د برید په لومړیو میاشتو کې جرمني پوځ ډېر ژر مخته لاړ. د شوروي پوځ زرګونه عسکر محاصره او بندیان شول. کیف او د بالتیک سیمې ژر سقوط شوې. شوروي پوځیانو د خپلو خلکو سره د مور وطن د دفاع جګړه پیل کړه. د سخت ژمي او اوږدو لوجستیکي کرښو له امله جرمني پوځ ستړی شو. د مسکو تر دروازې پورې ورسېدل، خو د ژمي طوفان، لوږې او شوروي مقاومت جرمني پوځ مخه ونیوله. خو لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا په سمندري اډې د جاپان برید، د شوروي اتحاد بریا، د هټلر ځانوژنه او داسې نور مهم مطالب په راروانه اونۍ کې انشاءالله تاسو سره شریک